بسم الله الرحمن الرحيم د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې لپاره یو خبره سوچ کړه. ویره داسې کار کو یو دوه کسه لیږو مدینې ته. د مدینې د یهودیانو نه معلومات کو که رښتونې پیغمبري سره ورسره جګړې کو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده هلته به ولېږو. نو دا عقبه ولېږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معید او یو بل کافر نضر ابن حارث، دا دوه کسه یې ولېږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دې دواړه لاړل مدینې ته. په مدینه کې یهودیانو اوسېدل، هغوی نه یې تپوس وکړ. هغوی ورته وی د دریو خبرو تپوس ته وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دی به رښتونی پیغمبر یې. ځکه موږ کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده نو هغه همدا ده. ممکن ده چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا درې خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلوم. نو که جواب یې درکړه ټیک او صحیح ده، که در یې نه کړه نو دی به دروغجن پیغمبر. هغوی چې رالل میټینګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي. هغه 3 سوالات مونږ د نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونی پیغمبري، که یې را نه کړه دروغجن دی. 3 سوالاتو کې یو سوال ده چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکان چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کم ځای رک شو، د دې واقع ذکر کا چاته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی و چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک وي، دا معلومات دی وایي، دا هم ناشنا ده او دا لومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې وی ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم، وی موږ له د 3 سوالاتو جواب را، که دا دې راکړه موږ به ومنو ته چې ټیک وې، او که دا دې را نه کړه بیا به ته دروغجن پیغمبر یې. نبي علیه السلام ورته ویل ستا نه به جواب درکړم، ځکه زما جواب خو رضانه نه جوړو، نه خو ما سره څه خط و کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر علیه السلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحی انتظار وکړم، الله نه به وغواړم ماله به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکړم. اتفاق ته ګوره، حکمتونه پکې وي د الله پارچه کې حکمتي. د نبی علیه السلام انشاءالله لفظ یې شو، دی ونه وی چې سار له به جواب درکړم انشاءالله، دا انشاءالله یې ونه وی چې وی نه وی پې الله خفه شو، جواب لیټ شو. دوی سار له رالل، نبي مې ما ته لا اطلاع نه ده راغلې، رښتیا خبرې کوم دروغ نه وایم. بله ورځ مو رانله 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپیلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغی، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وی سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا وی. په دې زه خفه یم، دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا 3 واړه جوابونه وله ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او د هغې پیغمبر واقعا بیان شوه، چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کوم تعلق دی، هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقعا بیان شو. په دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي، او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کوي، په دې ځان پوهېږي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده، او باقي تفصیلي نه ذکر کوي.
یو حصه یو ځای ذکر کی بله حصه بل ځای مخکې حصه وروستو ذکر کی وروستو حصه مخکې ذکر کی چې څوک دونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره واقعه دی ځکه چې یو عالم واقع ذکر کی دې دپاره ذکر کی چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت علي واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي او دا اصحاب کهف دا بیا کم خواته دي او کم ځای کې روک شوي دي او د دې مقصد څو دا یو واقع ده نورونو د عیسی علیه السلام نه پس ور اختلاف پکې شته د عیسی علیه السلام نه پس 2.5 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و د هغې بادشاه نوم دقیانوس و دقیانوس بادشاه و د هغې بادشاه په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي او دا هلکان شهزادګان دو چې د مختلفو علاقو د گورنرانو بچي و د وزیرانو بچي و او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي نه لاسونو کې د کار سره بلې دي نه خپې د کار سره بلې دي وجودونه نازکي نازک مزاج هلکان او د خپلې وزیر یا د گورنر د دغې خلکو بچي و دا زمانه د دقیانوس وه او د عیسی علیه السلام نه 2.5 کاله پس دا واقعه وه دقیانوس بادشاه دی مشرک بادشاه دی او کوم خار سره چې د دوی تعلق او کوم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره مخکې سین دی وروسته سین بادشاه مشرک و شرک پې او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې کوم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول او بوتان یې جوړ کړي غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان او ځای په ځای بوتان خواره کړي او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتانو د دغه بوتانو سجدې به یې کول عبادت به یې کو یو میلې له به دوی تل په کال کې هغه میله کې به د دنیا خلک شریکېدل هغې کې به نیزهبازي کېده بادشاه په خپل تخت باندې ناست و نیزهبازي به کېده او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوکې کوي لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي اکثر صدر پاکستان هم ولري پولو ورته وایي که څه ورته وایي پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري یا مثلا په 23 مارچ باندې او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو اسونه به هم پکې خلکو زغلول بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه دقسې یو میله لګېدلې ده بادشاه دی دقیانوس وزیران دي لګیا دي خلک خپل کرتبونه کوي بوتان لګېدلي دي بوتانو ته سجدې م کېږي بادشاه ناستې تخت لګېدلی دی اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی پیشو چې څنګه را ټوپ کړي پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوت خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زه مې د خدایه دعوه م کړې ده او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی او زما دې بوتانو ته سجدې لګوي چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت بادشاه فوراً ټوپ کړلی او غوبل شو چې دا څه چل وي کله یو خوا منډه وي کله بل خوا منډه وي ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته پیشو د بره نه را پرېوت دې هلکانو په اړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله په خدای خو یره نه راځي ده خو دومره یره و د واغېشته زه به دې تعبیر وکړم کتابونو کې نشته زه به ده وګورم
چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړوي. فرعون سره همدا چل شوی. فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سې میدان یې ټول لړلی. نو خدای العیاذ بالله د چې دا خبرې مې رایادې شي زه ډېر خوشحاله شم. دیم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته، نه پلیتي شته او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د خشته او ښکلو صفتونو مالک او زموږ خالق او مالک. نه لکانو سوچ وکړه چې داسې خدای دی یو پیشو ټس سره دومره یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووات، تخ نه ټوپونه ووات او خلکو رونیوه. خدای خو داسې نشي کېدی. خو بادشاه دومره زورور دی، پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد، یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو. دا خو خدای نه دی، دا اسمان چا پیدا کړی دی، د پلار چا پیدا کړی دی، د نیکه چا پیدا کړی دی. انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ ورونو، خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی، فطري دین فطرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت. یو ماشوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامي باندې نه پیدا. د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی. خو دا خو موږ د دې پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو. یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادتونو اخوې رمایل شي. عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی، نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون. د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دی ورته سوچ وکړي دی به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکي شته. دی لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دی نه دی بل ذات دی. داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات پیدا کړي او د ستوري پیدا کړي دي. دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لاړه هغه سره کېناست، بله لک راغی، بله لک راغی. دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان راغلل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي زړه کې یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلې؟ ابل وایي نو ته څنګه راغلې؟ ابل وایي ته څنګه راغلې؟ هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي. یو وایي چې زه خو به ال ویم خو به زما خبره پټه ساتئ. ال وعده کوئ وی بلکل موږ به پټه وساتو. وایه وی زما زړه کې خو دا رالل چې دا دقیانوس خدای نه دی. الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا رالل چې دا بوتان خو موږ په خپلو لاسو وتراچل او جوړ کړل، دې ته موږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم. ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زما هم دا سوچ دی. خالقه به ټیک ته زموږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي. خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبره ونه. ولې که بادشاه خبر شو سرکاري مذهب بت پرستی ده، که بادشاه خبر شو یا زموږ پلاران خبر شو یا مشران خبر شو سزا به راله راکړي. پټ پټ به داسې دا شیخ وروسه مشوره سلا به کوو خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي. بادشاه ته اطلاع ورسېدل چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي، هغوی خو بل خدای مني. بادشاه فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل. چې راوستل دربار کې حاضر کړ. بادشاه ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي، څه مسله ده؟ نو حق نه پټېږي. فورا د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي، الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي، په خپله فرمایي څه وایي؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی. لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. د الله نه ما سوا بل خدای نه منو.
او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنه خو دا خو مونږ ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړې. او دا خبره خو درست نه شوه. تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده هم ده، داسې هم چېرته پرېږدم. میټین شروع شو چې څه ورسره وکړو. پلاران یې چې کوم وو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو. هغې ویرېدل وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني، زموږ بچي دې موږ ته دستبردار چې څه ورسره کوې ورسره یې وکړه. بعضې خلکو وی چې نه صبر ورته وکړه. چا وی صیب مړې کړه. میټینګونه کېدل، بادشاه وی نه یو چل کوم، دوی له بله غوندې مهلت ورکړو. که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده، او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا به وي، داسې سزا به مې چا هم نه وي ورکړې. وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپویه یې، تجربه نشته بې تجربې یې، ځئ لړ شئ سوچ وکړئ مشوره وکړئ. تاسو له 2 ورځې پورې مهلت، که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګڼې بیا به در سره ګورم، سرمنې به مو باسم پرېږدم نه، تاسو له مهلت درکوم. اوس که سمدستي م وجنم خلک وایي ظلم یې ورسره و. هلکان هغه نه پوهېدل، دې مشر و دې خو پوهېده مهلت درکوم. دوی ویې ډېره ښه ده چې دوی بار څنګه راووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه موږ څنګه اوس بچ کېږي. د ده د یارې نه خو زموږ پلاران هم انکار و، نور خلکو ته به موږ څنګه دین ورسم، څه به کوو اوس. ګوره نیازبین هم و که نه، کوم چې نیازبین لوی هغه نه سفر کولی شي نه خدمت کولی شي. یو بل سره دا مشوره وکړه چې د کوره به لږې پیسې راولي او چې ته بار به وځو. ده د دې بادشاه نه به چې ته ځان بار وباسو. به دا بادشاهي نه صحیح که نه، بل دی صحیح. هغه خو به داسې بادشاه نه وي لکه زموږ د پاکستان چې ده، هغه به داسې بادشاهي وي لکه چارته دی چې ده یا د پېښور وه. نو چارته دی نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې چې والي لاور او کراچۍ ته هم تللی شي. ډېره ښه کورونو نه پیسې راواغېستې. چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار مونږ کینو او مشورې میټینګونه کوو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا او خلک هم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه دغه هلکان دی دغه چې نوې مذهبې دی دغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی. نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چل وکړه ځان سره یې کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې. نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه، خوراک به مو خورو، مشوره به مو کوو. هلال څه خوراک یې هم راوړه. کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي. دې مشورې دوران کې ماښام شو، چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله، چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست، اوده شو. قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر. قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي. دا د خدای لوی قدرت. 300 او 9 کاله په دې غار کې دا ودي. او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې لو دکړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي. غار هم په داسې طریقه د قرآن شریف کې الله فرمایي چې انور راځي نو د انور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پریوزي نو بیا شعاع وردننه کېږي، پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه. او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي. څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې اوبړی شي د هغې نه خدای پاک ساتي. وده دې دوی دقیانوس بادشاه فوراً چې هغه ټیم تیر شو د هلکان پیدا نه شو هغه فوراً اطلاع وکړه چې د هلکان راولئ ګرځئ. لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره. غار عجیبه غار دی. قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي. خلک یریږي نه داسې غار نه چې دې غار ته څنګه وردنوځو.
ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي. د قیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړو او اعلان یې وکړو چې دا کسان دي دا باغیان زمانه تښتېدلي هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان. هغه اشتهار جو څه په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاري کړو او هغه تختې راواغېسته هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي لکه دا شی بس فایل کا دا به پروت وي به وقت ضرورت په پکار راځي. هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا هم راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به موږ پالیسي کوو تختې کا فایل ځان سره سنبال کړي. دوی خو لال غار ته ودلي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي. اخر کې څوک رالل دې غار ته چې ویې کتل دا پکې وده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کوم ځای دی یو غار دی خو صاحب غلې به اردو بورې اوده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تښتي. بادشاه سنګرا دی او سړی غار ته وردننه کړه وایي چې غار کې خو سړي اوده پراته دي سپی ورسره لا بیل دی کلبهم باسط ذراعیه بالوسیط. دوی چې کله تلل سپی ورپسې دی سپی شړي هغې ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه یریږئ. سپی ورته ګویا شو د خدای نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ. حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف سپی به هم جنت ته ځي سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي ولې د صالحینو نیکانو سره محبت یې ساتلی دی. دې وجې نه علماو سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده. وروڼو ګورئ په مال به اعتماد نه کوې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح ثورت ولا شیء. په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې نن دې بچي دي خو چې پیدا کې ونه او که د ګټې وټې د نه پرېوتې که نه بې اعتماد به پرې نه ساتې. په قوم به اعتماد نه ساتې اعتماد به په چا ساتې د الله رسول مینه باندې په چا به ساتې الله رسول مینه دا به جنت ته رسوي. علماو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي. صالحینو سره محبت مینه دا به جنت ته رسوي. سپی دې ولې نه بادشاه چې راغی ویې کتل هلکه ودلي راویښې ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چاله هم نه ورکړې ځان یې په خپله جیل خوښ کړی دی چې کوم جیل یې ځان نه خوښ کړی دی نو زه خو بیا جیل کې اچوم دا ولې ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار داخلو ورپسې مکمل بند کړې همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ورباندې لګي نه به تو ورباندې لګي همدې کې دننه به مړه شي. عجیبه صدا تجویز په ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب ای زړونو اړوونکیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ نو ستا تابعدارۍ ته ورواړه. اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو ګنې وجلی هم شو رابښولی هم شو سوځولی هم شو هر قسم یې کولی شو الله زړه کې وله دا سزا تجویز کړه ځکه د هغې سزا کې د هغې فایده وه نو دا سزا یې وله په لږې تجویز کړه چې راویښوه ما به دیوال ورته وویل خلکو ډېر مخالفت وکړ بادشاه ویې نه ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی همدقه جیل کې دا وله ورکوم ډېره ښه ده. دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو خیجو مضبوط یې وتپو خیر و خلاص. بادشاه لاړ سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګورې بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو ووینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نړولی شي. د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي 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 هم خدای مړ که ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تیر شو
ورو پروردگار داسې خلق پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو. دا دورونه تیریږي، کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي، بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي؟ د حق غلبه. لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ، زمونږ په دې وطن د بت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده. تاسې دا کړې ده کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راځي، د دې اوتوانزو دا بار غونډی وګورئ، د رزړو دا وګورئ، تورنګزو کې دا غونډی وګورئ، دغه کې وګورئ، دا څه ورته ویل کېږي تخبی کې وګورئ، دا چې څومره غونډۍ دي کې بوتان راخېږي، دا بت پرست تېر شوي دي. او ګوتم بت بعضې بوتان پکې راخېږي، معلومیږي دا چې د هغه ګوتم بت والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي. لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي، پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي. یو دور راغی دقه رنګې د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته، یو دور راوست خدای خلک ښه کړل، بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو، نیکان شو. نیکان شو. یو بادشاه را، یو صالح او نیک بادشاه، نوم یې طرطوس دی. طرطوس بادشاه را، هغه بادشاه راغی د دې بادشاه زمانه کې خلک نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی. او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمع دی بیا اسمان ته جوړی دی. د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک څه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي، داسې هم پکې شته. خو بت پرستي ختمه شوې ده، رو خلک نیکان بت پرستي ختم. خو چې دا طرطوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو هغه د کفر خبرې بیا رو راغلې، دور بیا رو نږدې کېږي. حالانکې دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی، ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي، ګرجې جوړې شوي دي، د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی، هر څه بدل شوی دی، بوتان مات شوی دی. خو دا بادشاه چې دا طرطوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمع کېږي. یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو، دې به څنګه واپس جمع کېږي؟ دا غلطه خبره ده، واپس جون نشته. رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا، زه به ته تعبیر وکړم، دې خلکو ته خبره ورسېدل، څوک یو خوا شو څوک بل. چاوی واپس جمع کېدل شته، چاوی واپس جمع کېدل نشته. بادشاه پریشان. دې بادشاه کتابونه لیکي، زړې جامې واغوستې، سر یې سرتور، خپې بلې خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کړه، او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته، نه د پیغمبر تعلیمات شته، ختم شوي دي، جاهلیت رو خپرېږي. بیا پروردګاره داسې یو نښه مونږ ته ښکاره کړه چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې بعث بعد الموت، د مرګ نه پس جمع کېدل دا حق او ثابت. زاری کوي الله ته، زاری کوي دې خو الله ته چل کړی دی، هغه دیوال خدای غورځولی دی. زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه. وازدادوا 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 309 سال دیوال هم پرېوتی دی، خو دوی دننه اوده پراته دي. خدای پاک حفاظت کوي. الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي؟ نشي خرابولی. پروردګار لګیا د حفاظت کوي، هېڅوک هم نه ورځي. دې خواته دوی را پاڅېدل، د خوب نه راویښ شو. هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ شي. راویښ شو څنګه؟ ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلی و او سیده سر ته پروت و. چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی، 300 سال کې خوراک روغ پروت دی. دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی، دا یو ورته وایي چې لکه څونه ټیم به زمونږ د خوب شوي، رو خبرې کوه، بل څوک ونري، د قیانوس دی څونه. یاره ممکن ده چې یو شپه به مم خوب کړي، یو شپه به اول ورته وایي یاره الله اعلم، الله ته پته ده چې څومره ټیم وایي. قرآن شریف کې الله وایي یو وایي چې یو شپه، بل وایي الله ته پته ده. دا دویم ټیک وایي چې الله ته پته ده. د یو ته وایي داسې کار وکړه، جامې دې بدلې کړه، زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته. د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې، خو ایهم اسقط پاکیزه طعام، حلال حرام خوراک را پسې راونه. هلکه څوک هم ونه ویني، جامې بدلې کړه، بیس بدل کړه، جامې بدلې کړه، پټ غوندې وځه، ډېره ښه جامې بدلې کړې
او دا یو کس تاسو لکه دلته بارونه دی ښه خبرې هم په زورونه کې غلې غوندې ووت چې ووت داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله نهه میقه د پاسه ښار نقشه خو به ډکه ده ټولې چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور پخوا دروازې وي ما اورېدلي چې دا دروازې به د شپې ماښام بندولې او سهار به یې فلاول چې به دروازې ته وکتل بر یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی دې دروازه باندې خو بوت ولاړ خو بوت نشته داسې دي غلې غوندې لار مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې هم لا اله الا الله لیکلي شوي هلکه دا خو زمونږ همغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس فاتحه ته خو خپله علاقه معلومه ده دا څه مسله ده زجر الخوبینما دا بالکل تفسیر مظهری تفسیر قرطبی او مختلف مفسرینو لیکلي او مورخین هم لیکلي هلکه ودرېږه لږ زور ورکومه چې ویښ یم کودیم ها ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله ده اورېږه دننه به ورشو چې دننه ورغی اوس دې پټ پټ ورو پټ پټ کوي څوک به وپېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي لکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژانده نه دلته ګرجه وه او نه دا کلمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو دا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوي دماغ به کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دی ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خو یو څه یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والا نه ډوډۍ اخلي هغه ته هغه پیسه راواغېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که بدلې شوي دي اوس لکه زموږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې اوس څوک راوباسي ایوب خان د ده ور هغه روپۍ نوټ چې اوس دې راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه ابه پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زري روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل یې لکه دا خو زړه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خولې ده بل ته خولې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفتار سړی کلک ته مټې خزانه دې کم دی مونتې جی خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پیش کوم یا خدای اوس د قیانوس ته به پیش نه کړي دا څه په غم واوړېده نه چې نه نه ما خزانه نه نه دا دروغ وایي خزانه کوم ده او پلار که مې خبر شوم پلار مې قبر کې پروت دی تره که مې خبر وروڼه که مې خبر ویې به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه واوړېده یو نه نیسي بل بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک وایي لکه ګورې خبره پټوي درنه خزانې مونتره خو هل نه وایي څوک وایي دا نه د قصده لیونې کړې دی دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او ته کم دی نوم دی ښایه پلانکې مې نوم دی پلانکې مې پلار دی پلانکې محله کې اوسېږي روغې که لیونې پلانکې محله کې دی پلار دی په دغه محله کې کم دی اوسېږي دی ځان د قصده لیونې سړی یې ونیوه وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي هله ګوله جلوس دی چې پاګل دي څوک یې لیوه څوک یې خزانې مونتره څوک یې ګرې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما د قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی یې پرې وردننه کړه وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا خو هغه بادشاه نه دی د قیانوس خو دا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کمې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې ویې چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسلمینا بادشاه سوچ کې پرېوت هلکه ورشه هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پېښ شوم هلکه به تاسو غلی شئ ما سره وپېژنئ څه نوم دی دی مکسلمینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روږ شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بېګا تلي یو په غار کې وده یو بېګا خبره دې وروسته ده بېګا سره بېګا تللی دی ټول ښار بدل دی
د کم بادشاهي وبېږه وی د دقیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې او د هغه نه مخکې د چا بادشاهي وه خلکو ته خو دقیانوس نه ومعلوم وی ټیک وی دقیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلان کې قوم قبیله تختې راویسته فایل روت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی دقیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو دې سوچ کې دی اوهو 309 سال مونږ خوب کړی دی بادشاه قوم ته ووی راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښول دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روغ کړل دغه رنګې به پروردګار موږ مړه کي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کړي د مکې مشرکانو به دا ویل تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار نه رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویریږي وی به چې دا خو دقیانوس راغی زه ورځم چې راولې پوه کړم وی ډېره ښه ده دې په غار وردن نه شو ملګرو ته یې وی چې یروره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به یا بل وی سره وی 309 سال هم نیکبختو خوب کړی دی اسینګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجي جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې باس دا مهرباني وکړې مونږ به راځو تاسو له خو تاسو مونږ پرېږدئ خپل غار ته دی کې مونږ 309 سال پاتې شو الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده ځکه د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمتا د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا مونږه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي نو زمونږ هغه دعا خدای قبوله کړه مونږ به دې غار ته رانه ځای به هم دی بیا به راځو درله هغې غار ته چې څنګه ننوتل پروردګار ته ساه وایستل فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته ساه وایستل الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده او تاسو اوس چې سړي خو رانوتل سړي پراته دي مړه پراته دي نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی